یو ځل د جبریل علیه السلام نه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تپوس کړ چې ستا عمر څومره دی؟ جبریل علیه السلام ورته وویل چې ما ته خو پته نه لګي. پیغمبر علیه السلام ته بار بار تپوس کوي چې آیا ستا عمر څومره دی؟ بیا ورته جبریل علیه السلام وویل چې ما ته خو پته نه لګي چې زما عمر څومره دی. نو بیا ورته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وویل چې داسې اټکل وښایه چې ستا په اټکل کې مطلب داسې اټکلي خبره وکړه چې ستا عمر به څومره وي. جبریل علیه السلام ورته د عمر په باره کې دغه وایي چې ما ته داسې پته نه لګي، خو یو وخت دی چې یو اسمان دی چې په هغه کې یو ستوری راښکاره کېږي چې هغه 73,000 کاله بعد راښکاره کېږي، او دغه ستوری به ما لیدلی 73,000 ځله. نو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې زما عمر به څومره وي. پیغمبر علیه السلام دغه ستوري په باره کې څه وایي چې دغه ستوری څوک دی او دغه ستوری چې کوم دی دنیا ته راغلی څه لپاره دی. نو راځئ اورو د دې مشر د دې خولې نه ډېر ښکلی بیان دی. کوشش وکړئ چې د خپلې هم واورئ او ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. راځئ اورو د دې مشر د دې خولې نه د خولې نه د خپلې. پیغمبر علیه السلام جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ستا څومره ایج ده، ستا څومره عمر ده؟ هغه ویلي چې یاره بېحده دنیا خو د میلیونونو بلیونونو ټریلیونونو کالونو ده، ما ته پته نشته. وایي بیا هم وایي یاره نه پوهېږم ډېر زیات ده. وایي اټکل وکړه چې څومره به وي، تاسو ته پته شته؟ هغه ویلي چې په یو اسمان کې یو ستوری ده چې هغه 73,000 کاله پس یو ځل ښکاره کېږي، او ما هغه د 73,000 ځل نه زیات کتلی ده. تاسو ته پته شته چې پیغمبر علیه السلام ورته څه ویلې؟ وایي قسم د الله په ذات چې هغه ستوری نه زه محمد وم. So proud to be the follower of the footstep of Muhammad صلی الله علیه وسلم. ځکه چې پیغمبر علیه السلام آخرین پیدا شوی او د ټولو نه اولین ولې ده؟ ځکه چې که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه وی دا دنیا. ټول جهان د محمد پر مخ پیدا شو. محمد د تمام جهان ابا. نور حالات د محمد کا پیدا نه وه، بوی به نه و د ادم او د هوا. نو ویاړم چې د پیغمبر علیه السلام امتي یم او